السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده د برېښنا یعنې د برق د انټروی 10 مهمو سوالونو او جوابونو په رابطه باندې ده. دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم. نو دوستانو دا ویډیو مه مس کوئ، تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو سوالونو او جوابونو ته. سوال نمبر 1، د کنډکټر تعریف وکړئ. جواب: داسې میټیریل مواد چې د هغې څخه کرنټ په اسانۍ سره تیریږي دې ته کنډکټر ویل کیږي، لکه مس یعنې زیړ، ارمونه یعنې سلور، المونیم اوسپنه او داسې نور. سوال نمبر 2، د انسولیټر تعریف وکړئ. جواب: داسې میټیریل مواد چې د کرنټ د بهیدو او تیریدو ډیر مزاحمت او ممانعت کوي دې ته انسولیټر ویل کیږي، لکه لرګی، ربړ، کاغذ، پلاستیک او داسې نور. سوال نمبر 3، د امپیر تعریف وکړئ. جواب: که د کنډکټر د یو ځای یا ساحې څخه 1 کولم چارج په 1 سیکنډ کې تیر شي نو دغه تیر شوي کرنټ ته 1 امپیر ویل کیږي. امپیر د ای په علامې سره ښودل کیږي. سوال نمبر 4، د اوم لا تعریف وکړئ. جواب: د اوم قانون مطابق که چیرته د یو سرکټ د بهیدو والا کرنټ او ولټیج راسته متناسبه وي او د سرکټ مزاحمت بالعکس متناسب وي، په شرط د دې چې د سرکټ صحیح حالات برقرار وي، دې ډول سیستم ته اوم لا قانون ویل کیږي. سوال نمبر 5، د واټ تعریف وکړئ. جواب: واټ د پاور یونټ دی. که چیرې په 1 سیکنډ کې 1 جول کار او فعالیت وي نو د پاور مقدار 1 واټ سره مساوي کیږي. سوال نمبر 6، د انرژي تعریف وکړئ. جواب: د یو جسم د کار او فعالیت صلاحیت ته انرژي ویل کیږي او د دې یونټ ته واټ ویل کیږي او په کمرشل کې د دې یونټ ته کیلو واټ ویل کیږي. سوال نمبر 7، اندروبا څه شی دی؟ جواب: داسې شیان چې د اوسپنې شیان ځان ته جذب او کش کوي او راکش کوي دې ډول شیانو ته اندروبا یا مقناطیس ویل کیږي. سوال نمبر 8، د اتوم مطلب څه دی؟ جواب: د مالیکولونو کوچنۍ نه کوچنۍ ذرې ته چې په کیمیاوي کار او فعالیت کې حصه لري چې نوره نه تقسیمیږي اتوم ویل کیږي. سوال نمبر 9، کپیسټر څه ته ویل کیږي؟ جواب: کپیسټر یو داسې آله ده چې د موقت وخت لپاره چارج ذخیره کولو لپاره استعمالیږي او کپیسټر په 2 ډوله دی چې فکس کپیسټر او ویریبل کپیسټر. او فکس کپیسټر ویلیو نه بدلیږي او د ویریبل کپیسټر ویلیو چې دا بدلیږي را بدلیږي. سوال نمبر 10، د سیمی کنډکټر میټیریل تعریف وکړئ. جواب: داسې میټیریل چې د کرنټ د تیریدو د لارې درمیانه درجې ممانعت او مزاحمت پیش کوي سیمی کنډکټر ورته ویل کیږي. او سیمی کنډکټر نه صحیح کنډکټر وي او نه صحیح انسولیټر وي. او د سیمی کنډکټر میټیریل او مواد لکه کاربن، المونیم، سلکان او داسې نور. دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د برق د انټروی د مهمو سوالونو جوابونو پر رابطه باندې وا. دوستانو که غواړئ د برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کور کې جوړ کړئ او د هر قسم برقي معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ، نو دوستانو که زما چینل مو نوی سبسکرایب کړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې وي در سره لایک او شیر کړئ. دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.